خبرونه تاسو سي افغانستان یوټیوب چینل وینئ قدرمنو په دې لاره باندې د سرکپا طبي ساحه ده په دې باندې تېرېدل دا خلک مې ولیدل تاسې هم وینئ دا ټوله خلک دي چې معتادین دي او په مختلفو نشو باندې دوی اموخته دي او راغلي دي دغه خپل ټول ژوند دی یوې محدودې ته راټول کړی دی او د هغوی په یو څه کې راټول کړی دی ممکن په دوی کې ځینې داسې وي چې شیشه وهي ځینې داسې دي چې پوډر پکې وهي خو مونږ د دوی له ډلې نه یو ځوان رابېل کړی دی له هغه سره مونږ خبرې کوو د هغوی د ژوند په اړه د هغوی د ستونزو په اړه نو راځئ له مونږ سره واوسئ سلام څه حال ده قراري ده غږ دې لږ تېز کړه نوم دې څه شی دی نوم مې وکیل احمد د کوم ځای د هرات ولایت د هرات کور دې چېرته کور ما سر تپې کې ده سرې تپا کې څومره وخت کېږي چې ته دا عمل کوې مخکې 3 کال وځي 3 کاله ها او عمر دې څومره دی عمر مې 3 کال 3 کاله څه شی باعث شول چې تا دا چې ته دې احتیاط ته راوستې سبب د اندوالان سره راغلم دا اندوال ماما دي امیر هغه سره راغلم ماما زوی سره ګرځېدې بیا بس نور دې کومه ستونزه په ژوند کې نه درلوده هېڅ ستونزه نه وه څه کار دې کوو مخکې موټرواني کوم موټرواني دې کوله څومره وخت کې موټرواني دې پرې دی کال کې یو کال اوس بس بیکاره یې اوس بیکار هغه موټر دې خپل و چېرته د هغه و خرڅ دې که خرڅ که سرمایه مو وکړه اوس دغسې بیکار کوي واده دې کړی واده مې کړی څو بچیان لرې درې ها کومه اراده نه لرې پرېښودلو ته یار چې امکانات دي دوایي موایي ولې نه اوس په دا شرایط کې چې ګورو نه امکانات ده نه شی ده په خانه کې دي وایي اپنوالان مو کیسې دي وایي دوا موا نشته هلته وایي بازار یو هغه نه فرق دی د باندې روزمره څومره ته دا مواد کاروې روزمره چې کم از کم 1.5 سره پوهېږي 1.5 سره دا اوس د تازه ودې څخه ودې کارول دا بیا څومره دوام کوي درته یعنې تر سبا پورې دي دا خو نه دا خو مې په خراب راشي چې دوام کوي 3 ساعته بیا زه بیا راځم نس په لږ نه بیا خو ونه سره مو په یو دم په نسه برابر نو دا 1.5 سل روپۍ تاسې له کومه کوئ زه چوک کې مونږ اوس څنګه دا کونه پولیسي کې یو شی مې مونږ ماما دوی سره کومک شو هغه مونږ یو شی راځي کور کې کورنۍ در سره په کار کې سارا نسته خو نو هغه مې ګوري چې اوس په دا شرایط کې نه کېږي چې له خوشي کول چې دوايي هم نشته ډاکټر هم نشته اوس کور کې څو نفر یې مونږ کور کې 8 نفر یو څوک در سره مثلا کور کې په دې څوک په دې نه پته کوي چې ځه محتاج یم له کوره ووځه نه یار خو داسې وایي خو راته وایي چې مه کوه دا عملونه مه کوه نه وایي چې اوس برېښنا د ورسره پلار دې ژوندی ده نه پلار دواړه پلار نو کور کې ورونه دي دي ورور مې ده یو ورور دی ده مشر ده ورور مشر ده هغه جوړ ده هغه جوړ ده کله دې ته د تداوۍ کومه هڅه نه ده کړې نه والله داسې امکانات نه لرو چې هغه مسلمانان طالبان ده چې ما هغه خپل کار په ما سره سهار راځي او بیا ماښام دی چې راځي دلته دا حکومت اوس راځي خالي خلک
بیرون پښتا در باندې کله نه ده راغلې؟ راغله ده ژوند راغلی سړک ته ولې؟ څوک چې روان اول کې تاریخي حکومت څه چشکې ده صاحبانو چې ونیسي درې څلور ساعته خلاص کړي اما خلک شمله کشي دامات کې د سرپري استاد دا غب چې دا مشران ټول نشي هیڅ امکان نه لري دا یا غب شي دا مشران پیژنې؟ ټول نام خو یعنې دا ټول چې کرسي وي کرسي هم دی خو یو مثلا نام دی کارګر نیولې بیا بل عملي خپل ځان خو نه کوي یو عملي مثلا بیا هغه سړی چې مثلا دغه کې سړی په سره بیا ته ورسره خبرې وکړي دا انشاءالله په سړی وکړي چې همدغه دی نو هغه مسلمان خپل د ځان چې اوس ورته وښیم سبا ما سره کورنۍ وضعیت تا سره څنګه ده؟ نورمال دی که نه؟ نورمال دی تقاضا دې څه شی ده؟ تقاضا مو همدا ده چې د حکومت څخه موږ دا غواړو چې یو سم ځای د عملیان لپاره جوړ کړي چې په ارام ارامي شفاخانې دوا موا پیدا سي چې دا ځوانان د عمل به پرېږدي یو دا مشران چې مواد کړي دا به ټول کړي موږ ډېر به خوشحاله کله دې کوشش کړی دی دې چې ته د عمل پرېږدې؟ والله یو وار خو موږ کړی و خو بیا طاقت نه سو بیا رالو څومره وخت دې دوام وکړ؟ یاره 10 ورځې بالا 10 ورځې دې هېڅ د مواد ونه کارول؟ نه 10 ورځې بعد بیا رالو نو 10 ورځو کې بیا په تا څه وشول هېڅ؟ داسې بس کور کې چې لارم کاره بار نه وه بس جګرخوني د جګرخوني لاسم بس رالم برته دلته چې وی نه کاری څه کېږي مثلا د تا په وجود کې څه کېږي؟ دا خو چې ونه کوي خو سړی انسان په عذاب د درد لري او بس مغزه ته اعصاب ته مشکل پیدا کېږي خپل خبره نه پوهېږي په کور کې څوک کې هم مشکل ځل کې بیا وي کې مثلا هغه هم درسه به عذاب دي دغه مشکلاتونه د عمل لري سلام حاجي صاحب. وعلیکم السلام. څه حال ده؟ ښه یې جوړې؟ شکر مننه. ښه دی. کور دې چېرته دی؟ کور مې دغه کلی احمد خان کې اوسېږم. ښه کلی احمد خان کې دلته نږدې یې؟ دلته نږدې اوسېږم. ښه د دې خلکو په اړه څه وایې؟ دا خلکو ډېر ذلیله شول دا خلک برباد شول دغو خلکو په حق کې که درته وایم چې دا خلک دغه کوڅې ډاکې دی او د نور چې لاړ شي پنځه ورځې کوټې سنګي ته لاړم دومره مخلوق و دومره مخلوق موج که چېرته مالداري دی دومره مخلوق و دغه خلکو ته چې دا خلک دغه علاج ونه شي هسپتال ته یې بونځي او دا خلک دغه شي نه پرهیز ونه کړي دا نوره زیاتېږي ورځ په ورځ زیاتېږي کمیږي نه دغه پیدا ډېر زیات شوی دی باید په 400 په ډېرو په دغه سخته کلکه پابندي ولګېږي هغه کس سره تاسې وایې هغه څه شوي دي؟ هغه کس زه یې نه روان وم ما ولیدو چې دنه دغه تش جابشه روان وم هغسې هماغه دیوال ته یې تکیه کړې دی اوس زه داسې یم چې که روغ وي او که دغو خلکو کې لږ روغ خلک وي عبرت د دغه سړي نه واخلي چې دا څومره په عذاب دی څومره په تکلیف دی د دین نه وتلی دی د ژوند نه وتلی زندګۍ نه وتلی د خپلو بچیو د پرورش نه وتلی دی هغه دیوال ته ولاړ دی رڼې متیازې بهیږي په دغو نه به دوی عبرت واخلي دا خو اوس لی ښه دي دومره ګزاره کېږي ګوره هغه څه کې اوس دي اوس تازه پرغلي تازه خلک باید پرهیز وکړي دله باید عبرت واخلي ډېره مننه حاجي صاحب. خیر اوسې ګرانه تاسو نه خیر دوستانو دلته موږ له یو معتاد سره مو خبرې وکړې د هغه د ژوند په اړه 3 کاله کېږي چې هغه په دې موادو باندې راغلی دی او بچیان هم لري کورنۍ هم لري وایي مخکې مې موټرواني کوله دا ډېر د تعصف ځای دی که نه احتیاط مونږ ډېر ځوانان او ډېر ژبور خلک ډېر فعاله خلک له مونږ څخه د احتیاط لمنې ته پناه وړې ده د احتیاط پارلمان ورغورځېدلي دي هیله ده چې امارت اسلامي همدارنګه حاکم نظام د دوی په اړه جدي اقدام وکړي او د دوی د ژوند په اړه د دوی د دغه معتادۍ نه د خلاصون په پار دوی باید
چټک اقدامات وکړي ترڅو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او دوی بیرته خپل بچیان په غېږ کې ونیسي. نو د احتیاط نه د یو پاک افغانستان په هیله سلامت اوسئ. ونات سنمي وسنمي ونات سنمي فايزي بلو نشرنگ واړوا ونات سنمي فايزي بلو نشرنگ واړوا کله غزا وکړه تور خاورې په جنگ واړوا واړوا ونات سنمي وسنمي ونات سنمي فايزي بلو نشرنگ واړوا ونات سنمي